السلام علیکم ملګرو، خدای دې وکړي چې ښه او جوړ پوه ملګرو. زموږ نننۍ ویډیو چې د هغه د ډېرو ملګرو په غوښتنه چې ما نه بار بار تپوس کولو چې موږ ته د پروډکټ هنټینګ ټولز په باره کې یوه ویډیو جوړه کړه چې موږ په دوبۍ کې یا په سعودیه کې د پروډکټ هنټینګ دپاره کوم ټولز استعمال کړو. دا ځکه چې په دوبۍ کې یا سعودیه کې داسې ټولز نشته چې تا ته صحیح معلومات درکړي. شته ټول لکه جنګل سکاوټ شي یا ایګرو شي، خو دلته په دوبۍ کې یا په سعودي کې جنګل سکاوټ یا ایګرو کار نه کوي. جنګل سکاوټ چې دا هغه په امریکا کې فول اکیوریټ صحیح معلومات درکوي، کار کوي. امریکې طرف ته، کینیډا طرف ته، داسې نورو یورپ ملکونه هلته صحیح کار کوي. او ایګرو چې دا ایګرو کې اوس ریسنټلی د یو ای یا د سعودي مارکیټ ور ایډ کړه ده، ورچولی ده، خو هغه فول صحیح اکیوریټ معلومات نه درکوي ایګرو. نو که ته په دوبۍ کې یا په سعودیه کې وي او امازون کې وي، نو هغې دپاره یو داسې پیډ ټول نشته یا صحیح ټول نشته چې ته پروډکټ هنټینګ پې وکړې یا تا ته صحیح معلومات درکړي. نو کله هم چې موږ پروډکټ هنټینګ کوو په دوبۍ کې یا په سعودي کې، موږ یې مینولي کوو. نو نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته د ټولز په باره کې ښیم چې دا ټولز چې کوم دي، دا کوم ټولز دي. د کوم ټولز کوم زه تاسو ته ښیم هغه ټولز فری دي، دې ته پیسې نه لګي. نو که ته په دوبۍ کې وي یا په سعودي کې وي، نو هغې دپاره دلته تاسو کتلی شئ دا هغه 4 ټولز دي، دا فری دي یا ایکسټینشنز. نو کله هم ته چې پروډکټ هنټینګ کوې ته به مینولي کوې، د دغو سافټویرو په ذریعه به ته پروډکټ هنټینګ کوې. نو کله هم که ته غواړې چې پروډکټ هنټینګ وکړې په دوبۍ کې یا په سعودي کې، تا ته بله لار نشته، تا سره بل سافټویر نشته یا بل ټول نشته چې تا پروډکټ هنټینګ پې وکړې او تا ته صحیح معلومات درکړي. نو دا ټولز زه تاسو ته ښایم، دا انشاءالله تاسو استعمال کوئ. او نن به نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته خالي د ټولز په باره کې دا وایم چې تاسو به دا ټولز څنګه ډاونلوډ کوئ او څنګه به تاسو خپل امازون ته ویریډ کوئ. او د پروډکټ هنټینګ په باره کې چې موږ پروډکټ هنټینګ به څنګه کوو، هغه باندې به زه انشاءالله تاسو ته بله ویډیو جوړوم. خو نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته دغو د فری ټولز په باره کې تاسو ته مکمل معلومات درکوم. نو که زما چینل مو نه سبسکرایب کړی، د سبسکرایب کړئ او ملګرو سره شیر کړئ. نو زه اوس چې free tools یا extensions for Amazon product hunting in UAE and Saudi، دا داسې وایي چې دا free tools دي یا extension دي د Amazon product hunting دپاره په سعودیه کې یا په UAE کې. UAE مطلب دوبۍ، په دوبۍ مشهور ده. نو دلته اول یو چې کوم دا آنلاین سیلر اډون چې دا تقریبا 80% خلک یې پېژني او استعمالوي، صحیح معلومات ورکوي. او دویم چې کوم دا ګریبلی پروډکټ سرچ ټول، او دریم چې کوم دا آی پی الرټ، او څلورم چې کوم دا سیلر اسسټنټ اپ. مونږ د یو زه تاسو ته ښایم چې دا هغه مونږ څنګه استعمالوو او څنګه بیا امازون ته ریډ کوو. نو اول چې کوم دا آنلاین سیلر اډون زه تاسو ته اوس دلته امازون کې ښایم. دلته اوس زه تاسو ته امازون کې ښایم. دلته اوس تاسو وکسئ، دلته اخی طرف ته وګورئ، اخی طرف ته دلته ایکسټینشنز کې دلته اوس تاسو کتلی شئ چې ګریبلی پروډکټ سرچ ټول دا ما ایډ کړی دی ایکسټینشن ته. او دلته تاسو کتلی شئ آنلاین سیلر اډون چې دا ما ایډ کړی ده. او پاتې شول نور دوه، هغه ما ریموو کړی دي ستاسو دپاره چې زه تاسو ته بیا ښایم چې هغه مونږ څنګه ایډ کوو. او ستاسو په مخ کې زه دا هم ریموو کوم، دلته ډیلیټ کوم او دوباره یې تاسو ته ښایم چې دغه مونږ څنګه ډاونلوډ کوو. نو دلته زه اوس دا ډیلیټ کوم د زما ایکسټینشن د لیست نه. دلته اوس وګوره ریموو فرام کوم، دا به زه ډیلیټ کړم او د بل به هم زه ډیلیټ کړم او زه بیا تاسو ته ښایم چې دا به مونږ څنګه ډاونلوډ کوو. نو اول یو کوم دا چې ما تاسو ته وښیل آنلاین سیلر اډون، دا هغه مونږ اوس ډاونلوډ کوو. نو هغه به څنګه ډاونلوډ کوو؟ لاړ به شئ تاسو ګوګل ته، او ګوګل ته چې لاړئ دلته به ولیکئ آنلاین سیلر اډون، دلته به ولیکئ. دې باندې به کلیک وکړئ. دلته وګوره اول یو آنلاین سیلر اډون، دې باندې به کلیک وکړئ. دلته به خلاص شي، دا وګوره او اس اډون. نو دلته په ښي طرف کې تاسو کتلی شئ ایډ ټو کروم،
نور هیڅ ګران کار نه تاسو بس خالي لاړ شئ دلته add to chrome د باندې به کلیک وکړئ او ستاسو امازون ته به ور ایډ شي دا ایکسټینشن. نو زه اوس دا باندې add to chrome دا ایډ کوو. دلته اوس وګوره add online seller دا تا نه پوښتنه کېږي آیا تا دا ایډ کوې؟ نو موږ ورته ووایو چې یس add extension. نو دلته اوس وګوره زموږ چې کوم دا یو سافټویر دا ایډ شو امازون ته. اوس یې موږ ګورو چې آیا دغه آنلاین سیلر ایډون ایډ شوی دی که نه. نو موږ اوس ځو امازون ته. نو دلته اوس ګورو نو دلته به څنګه ګوري دلته به امازون ته چې کله لاړې اخي طرف ته به لاړ شي دلته وګوره اخي طرف کې دلته دا ایکسټینشن ده د ایکسټینشن لیست ده ایکسټینشن دلته چې کوم ستا سافټویر یې تا ډاونلوډ کړی دلته تا ته ښایي. نو دلته اوس وګوره آنلاین سیلر ایډون دا زمونږ ایکسټینشن ته ایډ شوی ده ډاونلوډ شوی ده. نو دغه مونږ اوس ګورو چې آیا دا څنګه دا کار کوي او که نه زمونږ امازون کې. نو دلته زه اوس یو پروډکټ ګورم مثال دا پروډکټ ده. دلته اوس زه دا ګورم چې آیا دلته چې کوم ما سافټویر ډاونلوډ کار کوي که نه. دلته وګوره ښي طرف کې دلته اوس وګوره اخی طرف کې کاونټ سټوک او اس اډون داغه زمونږ کار کوي. دلته اوس وګوره ما ته به ټول معلومات راکوي. دا یو پروډکټ هنټینګ سافټویر ده ټول ده. دلته اوس وګوره اف بی ای چې کوم دا یو کسي کوي کوانټیټي څومره کوانټیټي ورسره ده 2 دلته کار کوي. نو دا به زه تاسو ته به بل ویډیو کې ښایم چې پروډکټ هنټینګ به موږ څنګه کوو خو نننۍ ویډیو کې خالي تاسو ته زه ټول ښایم دا فری ټول چې کوم دي. نو دا کار وکړو دغه دلته تاسو کتلی شئ او اس اډون. او اوس دویم چې کوم ټول ما تاسو ته ښایل هغه کوم و ګریبلی پروډکټ سرچ ټول. اوس دا هم زه تاسو ته ښایم چې دغه موږ څنګه ډاونلوډ کوو. نو زه ګوګل ته دوباره بیا ګوګل ته لاړ شئ واپس به ګوګل ته لاړ شئ. دلته به څه ولیکئ ګریبلی تاسو یې کتلی شئ دلته راغلو ګریبلی پروډکټ سرچ ټول دې باندې به کلیک وکئ. دې باندې مې چې کله کلیک وکړو لاندې به راشئ دا وګوره ګریبلی پروډکټ سرچ ټول دې باندې به کلیک وکئ. دې باندې مې چې کلیک وکړو هغه سیم ټو سیم طریقه ده هیڅ ګران کار نه دی. دا خلکو ته ګران کار برېښي زموږ پښتنو ورونو ته خو هیڅ ګران کار نه دی. نو انشاءالله ویډیو چې تاسو مکمل وګورئ ویډیو تر پایه پورې په هر څه به پوه شئ تاسو. نو دلته اوس وګوره ګریبلی پروډکټ سرچ ټول دلته اوس ایډ ټو کروم اخی طرف کې وګوره اخی طرف کې ایډ ټو کروم. نو دا زه اوس خپل کروم ته ډاونلوډ کوم خپل امازون چې کومه هغه د ډیشبورډ ای ته زه ایډ کوم. نو دلته به څه وکړم زه ایډ ټو کروم دا باندې به کلیک وکړم. دلته اوس وګوره زما نه دوباره پوښتنه کوي یس ایډ ایکسټینشن. د کوم ټولز چې زه ایکسټینشن زه تاسو ته ښایم دا ټول فری دي او صحیح کار هم کوي. نو دلته اوس وګوره ایډ شو. نو زه اوس دا ګورم چې آیا دغه ګریبلی زما امازون ته ایډ شوی دی که نه ډاونلوډ شوی دی که نه. نو دوباره بیا لاړ شو امازون ته او د پیج به ریفریش کو. دلته وګوره چې په طرف کې ریفریش کوئ. دا چې کله ریفریش کو موږ ته به پته ولګي. او اخی طرف کې بیا وګورو ایکسټینشن وګوره اخی طرف کې ګریبلی پروډکټ سرچ ټول دغه ایډ شوی ده یا ډاونلوډ شوی ده. نو دغه به زه اوس ګورم چې آیا دا کار کوي که نه زما امازون کې. نو اوس ځو واپس دلته یو پروډکټ زه سرچ کوم. دلته اوس مثال یو زه پروډکټ سرچ کوم پنسل خو پیژنې که نه. نو دلته اوس زما پنسل دلته سرچ کو. نو دلته اوس تاسو کتلی شئ دا معلومات دا چې کوم ده د ګریبلی تا ته دا معلومات درکوي. نو تاسو خپل امازون وګورئ تاسو ته به دا معلومات نه ښیي ځکه تاسو سره دا سافټویر چې ما دا ګریبلی دا تاسو سره نشته. نو کله چې تاسو ګریبلی ډاونلوډ کړئ نو تاسو ته به د ټول معلومات درکوي. دا وګوره ایسین هم تاسو ته ښیي او چې کوم دا ریټینګ هم تاسو ته ښیي او دا بی اس آر چې کوم دا هم تاسو ته ښیي. دا وګوره دا بی اس آر ده ان آفیس پروډکټس بای بوکس هم تاسو ته ښیي او اف بی ای ان اف بی ایم چې څومره اف بی ای کې دا ور څومره خلک اف بی ایم کې دا هم تاسو ته ښیي. د ټول معلومات تاسو ته صحیح اکوریټ معلومات درکوي. دلته اوس وګوره دلته اوس یو اف بی ای ده
دلته 2 FBA دي او FBM نشته. نو زه اوس دلته تاسو ټول معلومات ښایي. دلته وګورئ 15 FBM دي. نو دا صحیح معلومات تاسو درکوي. نو که دا مو تر اوسه نه یې ډاونلوډ کړي نو دې ویډیو نه پس تاسو دا ډاونلوډ کړئ، انشاءالله تاسو ته به صحیح معلومات حاصلیږي. دلته اوس زه ننه ورځم، دا ګورم چې آیا دا صحیح معلومات ما ته راکوي او که نه. هغه به څنګه ګوري، هغه به دا رنګ ګوري. دلته اوس وګوره FBA څو ښیل دی، یو FBA ده که نه. دلته اوس زه ګورم، دلته وګوره یو کس خرڅوي بس FBA، او دویم کس چې کوم د امازون دلته تا ته نه ښایي، خالي تا ته دلته سیلر ښایي چې کوم سیلر بهر نه امازون کې لګیا وي. او بل چې کوم دا BSR ګورو چې BSR زموږ ته کوم چې د نو مونږ اوس څه ګورو BSR، آیا د BSR مونږ ته چې کوم د ګریبلی مونږ ته د سافټویر مونږ ته کوم BSR مونږ ته خیال ده، آیا د صحیح مونږ ته خیال ده او که نه. نو BSR به مونږ څنګه ګورو، دا اوس زمونږ ګریبلی مونږ ته دا معلومات راکړه ده. دا اوس زه ګورم چې آیا د صحیح ده او که نه. اوس به لاندې لاړ شي لاندې به لاړ شي اډیشنل انفارمیشن ته. دلته اوس وګوره BSR څو ده 41,490 41490 او مونږ ته چې کوم سافټویر کوم ګریبلی مونږ ته معلومات کوم راکړه ده وګوره 41,490. نو دا مونږ ته صحیح اکوریر معلومات راکړه ده. نو دویم دغه شو. نو دا کار یې وکړو. او دریم چې کوم و IP alert. او د IP alert په باره کې یوه خبره، IP alert کې زما د مخکې یوه ویډیو جوړه کړې ده مکمله. نو که عام نه یې کتلې دې ویډیو نه بعد هغه عام وګورئ. نو انشاءالله لینک په ما ډسکرپشن کې درکړی وي. نو دا ویډیو زه تاسو ته ښایم چې دا ویډیو کومه ده. کله چې زما چینل ته تاسو لاړئ دلته اوس وګوره اوله ویډیو how to avoid IP complaints and suspension. دا ډېره مهمه ویډیو ده د پروډکټ هنټینګ دپاره. نو دا تاسو لازم وګورئ که نه مو یې کتلې تر اوسه، او اینه بعد به انشاءالله تاسو پوه شئ. نو اوس مونږ ځو واپس څه IP alert چې IP alert به مونږ څنګه ډاونلوډ کوو. نو واپس به تاسو لاړ شئ بیا ګوګل ته. ګوګل کې به څه وکئ IP alert، دلته به ټایپ کړئ تاسو IP alert. دا وګوره IP alert. نو دا والی چې کوم د دې باندې به کلیک وکئ. IP alert دا وګوره add to Chrome، دلته به add کې هغه سیم ټو سیم طریقه ده. add to Chrome به دلته کلیک کې add extension yes. اوس واپس مونږ ځو extension کې ګورو. دوباره به لاړ شئ امازون ته. امازون کې به تاسو ریفریش کړئ پیج. کله مو چې ریفریش کړه دلته اوس وګوره، اوس ځو واپس اخري طرف ته وګوره extension ته. extension کې وګوره IP alert دلته ډاونلوډ شوی ده. نو د IP alert دلته یو بله طریقه ده چې هغه ما تېره ویډیو کې هم تاسو ته ښیل ده. نو IP alert به دلته تا نه یو کوډ غواړي چې هغه کوډ ما تېره ویډیو کې تاسو ته ښیلی و د تېره ویډیو کو. زما ویډیو چې کوم تاسو ته دا ویډیو کې ما تاسو ته یو باره کې معلومات درکړو چې هغه کوډ به تاسو څنګه ترلاسه کوئ. نو که دا ویډیو مو نه یې کتلې دا ویډیو وګورئ او هغه کوډ به تاسو ته میلاو شي. او دلته زه اوس تاسو ته د IP alert دلته اوس زه دا اکټیو کوم. دلته اوس وګوره دا یو لیسنس کوډ غواړي. نو دا هغه کوډ ما تېره ویډیو کې ښیلی ده او لاړ شئ هغه تاسو هغه ویډیو هم وګورئ او په هغه به پوه شئ او دلته به تاسو ته کوډ هم میلاو شي. نو دلته زه اوس خپل کوډ دلته لیکم. نو دلته ما اوس کوډ ولیکلو او دلته اوس زه ګورم چې آیا د IP alert کار کوي او که نه. نو دوباره ځو دلته یو پروډکټ ګورو. دا پروډکټ چې کوم دا پروډکټ اوس مونږ ګورو چې آیا دا باندې چې کوم ما سافټویر ډاونلوډ کړ IP alert دا کار کوي او که نه. نو دلته به اوس یو بل پروډکټ ګورم. مثال زو دا پروډکټ دا ګورم، دا وګوره دا باندې کلیک کوم، دا ګورم. دا وګوره دلته کار کوي. دا ډوټ ته وګورئ
دا ډوټ څه معنا دا ډوټ دا معنا چې ته دا پروډکټ لیست کولی شي تا باندې آی پی کمپلینټس نه راځي آی پی مطلب انټلیکچوال پراپرټي کمپلینټ کله چې ته برانډ پروډکټ لیست کې نو هلته تا باندې بیا برانډ کمپلین کوي نو دا چې کوم د تا ته د برانډ په باره کې ټول معلومات درکوي آی پی الرټ دلته اوس زه یو تاسو ته بل ښیم چې تاسو ته معلوم پته ولګي دلته اوس زه بل برانډ سرچ کوم کورکس دا یو برانډ د بیوټي برانډ دا تاسو ته اوس ښیم دا وګوره دا باندې زه اوس کلیک کوم دلته وګوره this brand is known to file IP complaints دا معلومات تاسو ته څوک درکوي دا معلومات تاسو ته IP alert دا چې کوم سافټویر دا درکوي IP alert نو دا هم تاسو ډاونلوډ کړئ او تیر ویډیو چې ما تاسو ته حالا هم وګورئ نو انشاءالله تاسو به دا چې کوم سافټویر دا ترلاسه کړئ او پاتې شو بل سافټویر اخري ټول چې کوم و هغه کوم یو سیلر اسسټنټ اپ نو دا هغه به سیم ټو سیم طریقه ده هغه طریقه نه به تام دا دام ډاونلوډ کړئ نو لاړ به شو واپس ګوګل ته نو ځکه هر څه تاسو ته ځکه زه سټیپ بای سټیپ ښیم ځکه چې زمونږ پښتانه ورونه چې دي هغه لږ مشکلات لري چا چې انګلیش نه زده او چا انګلیش کې لږ مشکل لري او څوک چې کمپیوټر نه پوهېږي نو انشاءالله هغې دپاره به دغه ویډیو ډېره فایدهمنه وي نو دا ویډیو هغو د خلکو دپاره ډېره فایدهمنه ده نو زه دلته اوس چې کوم ما تاسو ته بل سافټویر وښیلو سیلر اسسټنټ اپ دا وګوره دا وګوره اول یو سیلر اسسټنټ اپ دا به تاسو ډاونلوډ کړئ نو د هم سیم ټو سیم طریقه ده ویډیو به اوږدې خو ویډیو په ډیټیل سره ده نو خدای ته وکړي تاسو تنګ نه شئ زما د ویډیوګانو نه ځکه زما ویډیوګانې ټولې چې کوم دي ډېرې په ډیټیل سره دي تقریبا ټول دي 10 منټه 15 منټه ویډیوګانې دي نو خدای ته وکړي چې تاسو تنګ نه شئ او صحیح معلومات حاصل کړئ نو زه موږ دا ډاونلوډ کوو سیلر اسسټنټ اپ ایډ ټو کروم ایډ ایکسټینشن نو دا اوس زه ډاونلوډ کوم دا چې کوم سافټویر ده دا هم ډاونلوډ شو دلته اوس ګورو او دلته به تاسو خپل ایمیل ورکړئ چې کوم ایمیل سره تاسو لوګین غواړئ نو دلته اوس مونږ ایمیل ورکو او واپس به لاړ شو چېرته دلته امازون دلته اوس ګورو چې دا آیا دا کار کوي او که نه نو دلته اوس ګورو مونږ دغه چې کوم مونږ پروګرام ډاونلوډ کیا سافټویر چې آیا دا کار کوي او که نه او د کوم پروګرام چې ما ډاونلوډ کوو سیلر اسسټنټ اپ دا هم تاسو ته دغه سیم ټو سیم معلومات درکوي کوم چې ما تاسو ته دلته وښیل دلته وګوره اوس دا وګوره د اضافه معلومات شول دا کوم دا معلومات تاسو ته کوم سافټویر درکوي دا سیلر اسسټنټ اپ چې ما تاسو ته وښیلو نو دلته اوس تاسو وګوره بي اس آر چې کوم د 3 کې ده او سیلر چې کوم ده دا سیلر ده او اف بی ام څو کسان کوي دومره اف بی ای دومره کسان کوي او پروفیټ چې کوم ده دومره تا ته میلویږي د ټول معلومات تا ته درکوي نو ډېر په ډیټیل سره تاسو ته نه ځم او نننۍ ویډیو چې کومه ده بس تاسو ته د کوم ټولس دي دا ما تاسو ته ښیل او انشاءالله بله ویډیو کې به تاسو ته پروډکټ هنټینګ طریقه ښیم چې موږ به پروډکټ هنټینګ په کومې طریقې سره کوو هغه هم ډېر اسان کار دی کله تاسو دا ویډیو باندې ځان پوه کوئ مکمل یې وګورئ د کوم ټولس چې ما تاسو ته وښیل دا تاسو ډاونلوډ کړئ او اینه بعد تاسو بیا پروډکټ هنټینګ کولی شئ نو انشاءالله خدای دې وکړي چې تاسو دا ویډیو باندې پوه شوي وئ او مکمله ویډیو تر پایه پورې ګورئ سکیپ کوئ ما ویډیو دا ځکه چې ډېر خلک کله چې اول زه ما چې کله شروع کړی و نو ما به کومې ویډیوز وي هغه به ما سکیپ کولی مخته مې فورورډ کولی نو ما ته هېڅ معلومات نه حاصلېدل نو اینه بعد کې مې ویډیوګانې چې کومې وکتلې مکملې په ډیټیل سره مې کتلې نو ما ته به ټول معلومات حاصلېدل او کوم معلومات مې چې حاصلول هم به ما سره چې کوم کتابچه و یا نوټ بک هغه کې مې به لیکل او دوباره به ما کتل ځکه چې دا داسې معلومات دي چې انسان نه دماغونه بهیریږي نو کله هم تاسو چې ویډیو وګورئ
او کوم هلته تاسو پوینټونه یي هغه ټول تاسو هلته په کتابچه کې یا نوټ بوک کې نوټ کوئ لیکئ چې دوباره به تاسو نه هیر نشي. نو انشاءالله بس ویډیو په ختمېدو ده. نو که چینل مو تر اوسه نه یې سبسکرایب کړی سبسکرایب یې کړئ. دا ځکه چې هلته تاسو کله چې چینل سبسکرایب نه کوئ نو هلته به تاسو ته ویډیوګانې نورې نه درځي. زمونږ چې کومې نوې ویډیوګانې مونږ جوړوو تاسو ته نه درځي. نو په خدای مو سپارم. السلام.